السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الحمد صلات و سلام وروسته د ایمان او اخلاقو ستونزه. نن مهال خلک د سیاسي، اقتصادي او اجتماعي ستونزو څخه رنځ وړي. موږ باوري یو چې دلته یوازې اساسي ستونزه د ایمان د کمزورتیا او د اخلاقو ده چې د ځمکې په مخ د ټولو ستونزو او غمونو مور ګڼل کیږي. ځینې خلک ستونزه د حکومتونو سیاستونو ګڼي، فکر کوي چې په عوض کولو سره به یې ستونزې ته د پای ټکی کېښودل سي، مګر ستونزه همغسې وي. اصل مسله د عقل، عقیدې او زړونو په کمزورتیا کې ده. ځینې مهال یو شخص یوې تیارې کوټې ته ننوځي، نه پوهېږي چې څنګه رڼا ترلاسه کړي، مګر یو هوښیار شخص په اسانه توګه د برېښنا بټن ته لاس اچوي او ټوله کوټه په روښنایي بدلوي. همدغه پیغمبري تګلاره ده چې هغوی ته هر څه د مخه په ایمان خواري کوي او ملتونو ته رڼا راوړي. د اوسني تمدن ستر مصیبت او غم همدغه ده چې هغوی د فرد اصلاح ته هېڅ پام نه کوي. ټوله توجه یې ټولنې، مؤسساتو، ټولنیز هیئت او حکومتونو ته وي، سره له دې چې افراد د ټولنو او حکومتونو اساس تشکیلوي. د یو تعمیر جوړښت د خښتو تر جوړښت او پوخوالي پورې موقوف دي. ټولنې ته ارزښت ورکول او فرد له پامه غورځول داسې مثال لري لکه یو څوک چې د تعمیر په جوړولو لاس پورې کوي، مګر خښتې خامې، ماتې او نابرابره وي، او یا یوه کښتۍ له چنجونو او رستو لرګیو څخه جوړوي. د طوفانونو په مقابل کې به تعمیر او کښتۍ هېڅکله په کار رانشي. فاسد دی چې کله مفسد عناصر سره یو ځای سي نو صالح به ورڅخه جوړ سي، هېڅکله نه. په همدې توګه غل ده، مګر کله چې غله سره یو ځای سي د ښار څوکیداران او محافظین به ورڅخه جوړ سي، هېڅکله نه. همدارنګه لیوه ده چې کله لیوان سره یو ځای سي شپانه به ورڅخه جوړ سي، هېڅکله نه. همدغه د اروپایانو عقلانیت دی. حقیقت همدا ده چې د اسلامي نړۍ د زیاتره هیوادونو مشران، وزیران، والیان، مدیران او د پوهنتونونو رئیسان په زولانو او زندان کې د غورځولو دي. دوی د یوې کوچنۍ وظیفې او دندې د پرمخ بیولو وړتیا نه لري. اسلامي امت باید په ایمانی، روحي، اخلاقي برخه کې خپل ځان را جوړ کړي. دغه د وخت آواز غوښتنه او ستر جهاد دی چې فرد جوړ نشي، نه ملت جوړیږي او نه ټولنه. په همدې اکتفا کوو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.